د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په خاص احسان او کرم او رحم سره او د هغه په نوم سره شروع کوو د دې کال چې میلادي 2015 دی او هجري اسلامي 1446 کال د دې دوره تفسیر د قرآن کریم هغه د نن نه شروع کوو او عنوان د دې کال د دورې هغه د قرآن کریم سره ژوند د الله د کتاب سره ژوند د الله د خبرو سره یو څو ورځې یو څو لحظات یو څه وخت د الله د کتاب سره ایام معدودات د شمار یو څو ورځې او هر کال موږ چې کله تفسیر شروع کوو نو دا سوچ مو په زړه کې وي چې اخر سر ته به ورسوو که نه بیا چې الله په توفیق سره اخر سر ته ورسوو نو بیا دې سوچ کوي چې روان کال له به یو یا نه او روان کال له شتون یا نه شتون د دې مطلب دا نه دی چې لازم به انسان مري او څنګه چې حدیث کې راځي چې ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې ځواني د غریبۍ نه مخکې د بوډاوالي نه مخکې او مالداري د غریبۍ نه مخکې او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې او روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې کله په دې طریقې سره یو انسان د یو نعمت نه محرومه شي هغه دا چې سړی کمزوری شي یا د ناستې طاقت یې نه یا داسې چې سړی بیمار شي بدن یې روغ نه یا داسې چې سړی فارغه وي بیا مصروفه شي کله یو سړی مالدار وي بیا غریب شي مزدوروکي شي کله سړی یو علاقې نه لاړ شي کله هغه بیانوونکی هغه لاړ شي یا د علاقې نه یا کمزوری شي یا بیمار شي یا مړ شي دا ټولې خبرې ژوند سره تړلی شوي او کله انسان د آخرت په سفر باندې اوسي نو هر موقع هر سیکنډ هر منټ چې الله په عبادت کې تیرې په دې شکر ادا کوو چې الله تعالی دې توفیق درکړو او دومره ژوند الله موږ له راکړو یو کال لوی ژوند دی چې موږ بیا د هغه کتاب ته کېناستو او ډېر ملګري ډېر مسلمانان کوم چې د لرې نه ولیدو یا د نږدې نه بلکې ډېر خلک نشته څوک مړه شوي دي او څوک مصروفه شوي دي او څوک بیماران شوي دي او څوک یو ځای ته او بل ځای ته تللي دي ځکه موږ دوره تفسیر کې هر کال نوي ملګري هغه ایمو او نوي ملګري پکې را پیدا شي او بیا ډېر داسې زړه ته نږدې او خاص ملګري پکې کله وینم نو دا د الله رحم او احسان دی او د هغه کرم دی چې دا توفیق یې راکړو قرآن کریم سره ژوند ګوره د قرآن په باره کې خبرې کول دا ګټه خبره ده او د قرآن په باره کې چې زه دا خبرې کوم نو دوه خبرې محسوسوم یو خوشحالي ده او بل انسان له حیا ورشي خوشحالي خو واضح ده خوشحالي په دې چې خبرې د الله د خبرو په باره کې کوم خوشحالي ده او خوشحالي په دې چې الله رب العزت زما په شان کمزوري بنده له توفیق ورکړو او طاقت یې ورکړو چې هغه د دې باره کې خبرې وکړي د الله د کلام په باره کې دنیا کې ډېر مسلمانان ګرځي بلکې هغه خلک چې الله له علم ورکړی دی په هغو کې ډېرو ته د توفیق نه میلاوېږي دا خوشحالۍ موقع ده حیا په دې راځي چې کله ځان ته وګورم او کله الله خبرو ته چې زه به د الله د خبرو باره کې پسې دی ما ته وګوره زما خبرو ته وګوره په داسې مقام کې چې کله تعلق د خبرې هغه د الله د کتاب سره چې کله تعلق هغه د قرآن سره او که چېرته انسان د الله د خبرو عظمت او شان بیانول شروع کړي دا عمر به فانی شي دی به فنا شي دنیا نه به لاړ شي خبره به یې ختمه نه شي ځکه چې الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده انشاءالله که الله ژوند راکړو تاسو به یې واورئ په خپل ذکر که چېرته دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ونې ټول قلمونه شي نو بیا هم د الله خبرې او شان او صفات او حمد او ثنا به ختمه نه شي نو چې دومره اوچتې خبرې دي دومره اوچت رب دی د هغه د خبرو مبارک کې به یو مخلوق څه خبرې پوره کړي خو صرف دومره ده چې څه نه څه انسان
هغه بیان کړي. نن به موږ خبره کوو د قرآن سره د ژوند په باره کې، قرآن کریم سره ژوند. قرآن کریم سره ژوند ځان له ژوند دی. او دین هغه خلک خبر دي چې تعلق د قرآن سره، داسې نه چې یو سړی ماته ووایي چې موږ خو دا ته چې به څه بیانې او یا د بیان په اخر کې ماته وایي تا چې څه بیان کړو دا خو موږ نه محسوسوو. نو زه هغه کس ته نه یم لګېدلی چا چې تعلق د قرآن سره نشته. زه هغه چا ته دا خبره کومه چې دا ژوند ځان له ژوند دی، د دې یو خوند دی چا چې د قرآن سره ژوند تېر کړی او دا خونې سکلی، هغه بیا د دې خبرې جواب کولی شي. صرف د قرآن سره د ژوند په باره کې یو څو ایتونه یو څو خبرې ورته کوو نو بیا ته اندازه ولګوه چې د قرآن سره ژوند هغه څنګه ژوند دی. قرآن کریم سره ژوند دا یو آیت واوره سورة الانعام کې الله وایي أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. الله یو سړی مړو مړه ژوندی کړو، یو سړی مړو مړه ژوندی کړو، بیا موږ له رڼا ورکړه. هغه رڼا کې د ژوند تېرې د خلکو په منځ کې دې کیدای شي په شان د هغه چا چې هغه په تورو تېرو کې دکې وکړي که ریوزي کې راوړي که ورځې کې راوړي نشي کېدای. دا د قرآن سره ژوند دی. قرآن سره ژوند هغه دا دی أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، سړی مړ الله را ژوندی په دې قرآن سره سړی را ژوندی کېږي. بیا وجعلنا له نورا، قرآن سره ژوند یعنې رڼا به در الله درکوي. دا رڼا د دې رڼا په دې روشنۍ کې او رڼا کې به ته ژوند تېرې، هر څه به ستا واضح وي، ستا عقیده، ستا ناسته پاسته، ستا عمل، ستا کردار، هر څه به رڼا وي. وجه دا دی چې تا ته الله رب العزت رڼا نصیب کړې ده. تا له الله یو داسې کتاب درکړی دی چې هغه نور دی، هغه رڼا، او ته د هغې سره ژوند تېروې. کله چې د رڼا سره ژوند تېروې داسې کلام سره چې د هغه صفت درجه رڼا ده، نور دی الله طرف نه، کله چې ته د رڼا سره ژوند تېروې رب العالمین په ستا ژوند رڼا کوي. ژوند رڼا کوي یو خاص ستا په ژوند کې یو برخه ده، الف نه د یا پورې ټول ژوند به دې رڼا وي. او بیا خبره به دې ځي نه ختمېږي، قبر به دې رڼا وي، برزخ به دې رڼا وي، پل صراط باندې به درسره رڼا وي، عرض محشر باندې به تا سره رڼا وي. کله چې سخته وي په مخلوق باندې د قیامت په ورځ تا سره به رڼا وي. دا هله چې کله سړی د قرآن سره ژوند تېر کړي. ښه، قرآن سره ژوند لکه باران چې راورېږي په زړونو باندې، باران چې په ځمکه راورېږي څه کېږي؟ ځمکه را ژوندۍ شي که زموږ دا زړونه د الله دې خبرو ته د هغه ضرورت نه زیات ضرورت لري کوم ضرورت چې ځمکه باران ته لري. الله وایي د ځمکې په باره کې وترى الأرض هامدة، او ته به وینې دا ځمکه وچه مړه ختمه، فصل او هر څه ختم شوي خراب شوي. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دا ځمکه لمده شي، نرمه شي، د فصل قابله شي او قسم میوې ترې وځي. دغه شان زموږ دا ژوند دی چې کله موږ د قرآن سره ژوند تېروو زموږ په دې زړونو باندې دا وحي راورېږي، د قرآن راورېږي، زړه به دې برابري، بدن به دې برابري، او د دې بدن نه چې سره وځي هغه به د شریعت موافق وي. ستا خبرې، ستا ناسته پاسته، ستا اعمال، خو دا په شرط د دې چې کله ته د قرآن کریم سره ژوند تېروې. زه به درته یو آیت ذکر کوم په دې کې څوک چې په سورة الشعراء کې الله دا خبره کړې ده وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. الله وایي د دې کتاب راکوزېده د الله له طرف نه دي. دا خو واضح ده، دا خبره به ځای په ځای په قرآن کې راځي. د قرآن د عظمت لپاره یوازې دا خبره دا خبرې د الله دي، راکوشوي دي. لتنزيل رب العالمین، باران د کوم ځای راځي؟ د اسمان راځي. نزل به الروح الامین، دا جبریل علیه السلام راکوز کړی دی. دا خبره قرآن کې ده. ابولوز یو منکر حدیث د دې نه انکار کوو، او موږ اول کې دا خبره کړې وګوره چې کوم سړی حدیثونه نه مني یو ورځ د قرآن هغه دا خبره کوله چې واسطې پکې نشته، قرآن ډایرکټ الله پیغمبر ته راغلی. او دلته خو الله قرآن کې ذکر کړي چې جبریل علیه السلام.
نزل به الروح الامين راكوز کړی دا قرآن جبريل عليه السلام كما خبره چې ما تاسو ذکر کوله هغه دا على قلبك لتكون من المنذرين راكوز کړی د ستا په زړه باندې داسې ورته نه دي ویلي على اذنك على جسدك ستا په بدن راکوز شوی دی ستا په غوږونو دا قرآن راکوز شوی دی ستا په سترګو راکوز شوی دی ستا په سر راکوز شوی دی ستا په دماغو ستا په عقل نه ستا په زړه باندې بدن کې اصل ځای دغه زړه دی نو چې کله د بره نه باران راورېږي په ځمکه باندې ځمکه ورسره ژوندی شي دغه چې کله د قرآن سره ژوند تېری که نه دا وحي راورېږي ستا په زړه باندې چې کله په زړه باندې راورېده دې سره ستا زړه ژوندی شي خو دا شرط دی چې کله زړه دې ژوندی اوس ما دې مانځه کې ایتونه وي بعضو ملګرو کېدای شي توجه هغه طرف ته رب العالمین د قرآن خبره کړې وه سورة یاسین کې دغه ایتونه وي او بیا الله څه وایي لینذر من كان حیا دا قرآن مدې دپاره درلېږلی الله وایي چې کوم ژوندي دي چې هغوی ویروي همدا خو واضح ده د مړو خو نه یرولی کېږي لازم به ژوندي یری خو دلته د ژوندو نه مراد عام ژوندي نه دي د دې بیا خو د خبرې فایده نه شوه مراد هغه خلک دي چې زړونه یې ژوندي دي کله دې زړه برابر وکړه او زړه دې ژوندی و د قرآن به هله به تا باندې اثر کوي هله به ته په قرآن باندې عمل کوي هله به ته په قرآن باندې پوهه شي الله اکبر قرآن سره ژوند رب العالمین انسان پیدا کړی یو ته قرآن ښوولی دی او دا خبره په سورة الرحمن کې او په اوله کې ده الرحمن علم القرآن خلق الإنسان رحمان ذات ډېر مهربان الله قرآن یې ښوولی دی انسان یې پیدا کړی دی د رب العالمین د قرآن ښووه دا دغه رحمت دی چې موږ ته قرآن ښوولی دلیل بدای شروع دي نو د الرحمن مهربانه ذات د مهربانه ذات یو مهرباني دا دی چې موږ ته د قرآن ښوولی الله اکبر او بیا لویه مهرباني دا دی چې بیا دومره مخلوق کې موږ له توفیق د ناستې راکړی او بیا توفیق د بیانولو یې راکړی دی او بیا توفیق د اورېدو یې راکړی دی او بیا بعضو له پکې توفیق د عمل ورکړی دی دا څومره خوشبخته خلک دي الرحمن علم القرآن خلق الانسان والقرآن یې ښوولی دی انسان یې پیدا کړی دی نو انسان خو د قرآن د ښوولو نه مخکې پیدا کړی دی ځکه دلته یو عالم دی ابن عادل الحنبلي رحمه الله هغه وایي که چېرته دا وویلی شي لما قدم تعليم القرآن للإنسان على خلقه ولي الله رب العزت د قرآن ښودنه د انسان په پیدایش باندې رامخکې کړه وهو متأخر عنه في الوجود او حقیقت کې انسان مخکې پیدا شوی دی نو جواب وایي د هغې دا دی لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه اصل کې د انسان الله پیدا کړی دی دپاره دی چې دی د الله دا وحي زده کړي نو ځکه د وحي ښودنه یې ترې مخکې کړه زما او ستا په دې ژوند کې دا ګرځېده راګرځېده نه دي او دا ستا چې کته به راکېږي دا به د دې لپاره نه چې موږ ډوډۍ ته به یو ډوډۍ یا شهوتونه به ورکو ښځه او بچي یا تنخواګانې او جیدابونه او کورونه نه نه اصل کې مقصد د انسان د پیدایش چې دی د الله په خبرو پوه شي یو پیغام راغلی دی نو د دغه پیغام دپاره انسان پیدا شوی دی نو ځکه دلته د قرآن ښودنې د انسان د پیدایش نه مخکې ذکر کړه د څه دپاره چې انسان پیدا شوی دی هغه یې ترې مخکې کړو هغه قرآن دی د دې امت دپاره چې قرآن که پخواني امتونه شي هغوی دپاره کتابونه راغلي اسماني مطلب وحي وحي چې له الله طرف نه راغلی دی قرآن سره ژوند یعنې قرآن سره چې کله تا ژوند تېرو که نه نو ته په هغه خبرو کې لګیا یې او د هغه خبرو سره وخت تېری د کومو خبرو د زده کړې دپاره چې الله ته پیدا کړی کوم چې اصل مقصد دی زموږ د ژوند دا دی د قرآن سره ژوند د قرآن سره ژوند کېدای شي د الفاظ مونږ ته داسې واړه ښکاري په ویلو کې یا اورېدو کې خو ما تاسو وایي که په دې باندې خبرې شروع کړو په دې باندې څو جلد کتابونه لیکلی کېږي د قرآن کریم سره ژوند قرآن سره چې کله ژوند تېر کړو که نه حقیقت به وپېژنې حقیقت د خیر او د شر چې خیر څه ته وایي او شر څه ته وایي قرآن سره چې کله ژوند تېر کړو که نه حق او باطل به وپېژنې چې حق څه ته وایي او باطل څه ته وایي قرآن سره چې کله ژوند تېر کړو که نه هدایت به وپېژنې او ګمراهي به وپېژنې او قرآن سره چې کله ژوند تېر کړو که نه سړیتوب به وپېژنې ادب به وپېژنې قرآن سره چې کله ژوند تېر کړو که نه توحید به وپېژنې او شرک به وپېژنې قرآن سره چې ژوند تېر کړو خپل رب به وپېژنې قرآن سره چې ژوند تېر کړو خپل پیغمبر به وپېژنې قرآن سره چې ژوند تېر کړو د ناستې پاستې چل ول به یې زده کړي د قرآن سره چې ژوند تېر کړو عزت به در الله درکړي
د قرآن سره چې ژوند تیر کو د ژوند په مقصد به پوه شي د قرآن سره چې ژوند تیر کو هر کار چې ته کوې د هغې په نتیجه به پوه شي قرآن سره چې ژوند تیر کو نو دې خبره باندې به پوه شي چې کامیابي د چا ده او تاوان د چا دی هسې مثال دا خبرې به صحیح په ځای راځي په قرآن کې بیا بغیر کېدای شي تاسو ته دا وایي چې زما د خبرې مقصد دا و هلته به ته بیا وایي الله ژوند راکړو خو هسې یو مثال در درکړو ما وایي چې کله قرآن سره ژوند تېر کړي تا ته وپته ولګي چې کامیابي د چا ده او تاوان د چا دی موږ لکه لګیا یو سورت غافر کې سورت غافر کې موږ لګیا یو کس لګیا دی تلاوت کوي تفسیر وایي ترجمه وایي او دې آیت ته راورسېد انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تلقي تلاوت كي دي آيات راوسي دي آيات كان لو يزوي مرسل تدخلوا بيغمبرانكم رسولانو ده مؤمنان مرسلكم بالدنيا ويوم يقوم الأشهاد أو بآخرتك وسلام مرسلكم من بدي حقيقة بوش وجي كامياب أغا سوق دي الله وسلام مرسلكم لكن كرة القرآن سيجون تير كتا توبتين هذا أول زي مثال لكم تاوان کی سوق دي بد انجام د چا دي چې کله تر قرآن سره ژوند تېر کړي ته وبې پوه شي لکه ته لګیې مثال به ته موږ وایو ته به سورة العنکبوت کې لګیې سورة العنکبوت کې ته لګیې شلمه سپاره کې یا ترجمه کې یا تفسیر کې یا تلاوت کې یا بل ته ښې او تا دا آیت وایي فکلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تلقي هذا بخانوهم متنو يسيل ولي الله يهري وما رب هناك لا يوله بعضو باندې الله ما د اسمان نه د کاڼو باران کړ بعضو به یو چغې سره تباه کړي بعضو به ځمکې کې ننویستي بعض الله ما په اوبو کې غرق کړي دي الله ما ورسره ظلم نه و کړی ظلم هغوی د خپلو ځانونو سره کړی چې دلته په دې حقیقت پوه شو چې تاوان د چا دی عذاب په چا راسي او عذاب ولې راسي دې ټولو خبرو پوه شو که نه پوه نه شو د دوی آیت ما ووایي ترجمه مې ته وکړه پوه نه شو پوه شو او په دې حقیقت ته اله پوهېږي چې کله ته قرآن سره یو څو لحظې تېرې کړي نو پوه به شي چې طاقت هغه یوازې د الله دی پاتې کېدونکی ذات هغه یوازې الله دی زورور ذات یوازې الله دی او نور چې څه دي هغه فنا کېدونکي دي دا کافران دي که هغه مسلمانان دي دا حقیقت هم ته د دې آیت کې پته ولګېد ځکه چې غټ خلک الله تباه کړي دي او لکه څنګه چې یو شاعر وایي لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هر شيء چې پوره کېږي بیا په کتره روان دی انسان دې نه دوکه کېږي په ژوند باندې هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شيء دا ژوند دا کور دا د همیشه نه او نه په یو حال باندې دا حقیقت باندې تعالی راسي چې کله ته قرآن أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان چی شو هغه بادشاهان چې په سر باندې به د سرو زرو تاجونه پراته وو ملغلرې وړي چی شو هغه غټو تختونه وهل چی شو هغه غټو بادشاهان وهل وأينما شاده شداد في إرم وأينما ساسه في الفرس ساسان وأينما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا أقول أغير خلقت تفوسو كي تشيشو دا خلق تشيشو أغير الباچيان تشيشو شداد تشيشو ساسان فارس مشر تشيشو قارون تشيشو عاد تشيشو أغير خلق وطولو باندې هغه خبر راغلی دی چې هغه کله راشي واپس کېږي نه نو داسې دا قوم لاړ لکه د سره چې دوی ژوند تېر کړی دی په دې حقیقت باندې دغه زما مثال ده په دې حقیقت مونږ هله پوهېږو چې کله موږ قرآن سره ژوند تېر کړو ډېر څه به ووینئ او ډېر څه به واورئ که قرآن سره دې ژوند تېر کړو قرآن دا یو پاڼه چې اړی که نه په دې کې ډېر عبرتونه دي او قرآن دا یو پاڼه چې ته اړی رب العالمین هغه طریقه مو وپېژنې د نافرمانانو دپاره او د دیندارو لپاره او دا هغه لیده دي یو سړی به اوس ماته وایي چې قرآن کې زه څنګه یم
قرآن کې خصوص عذاب نه چې الله کاڼي راولي. ګوره لیده او رؤیت دا په دوه قسمه وي. فایده یې ده کې یو رؤیت په سترګو وي، ته په سترګو یو کار وي. یو رؤیت د زړه دا هغه اصل لیدل د زړه. ځکه الله قرآن کې سوي په سورة الحج کې فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله دا سترګې نه ړندېږي، اصل دا سترګې ړندوالی د زړونو دی. رؤیت د زړه انسان له فایده په زړه باندې دا هر څه دی، په زړه باندې الله کافرانو ته ړانده وي. خبره به رانشي سوره بقرې په اولې کې به راشي. د دوی د یعنې الله وایي کافران ړانده دي، مطلب دا دی چې دوی سترګې نشته. کېدای شي بعض پکې داسې ړانده چې سترګې نه، هغه به لږ خلک دي. خو دلته ړانده دي معنی چې دوی سره د زړه هغه بینایي نشته، په زړه باندې کتل نشي کولی. چې کله ته د قرآن سره ژوند تېر کړو، رب العالمین به تا ته د زړه هغه رؤیت در نصیب کړي چې ته بصیرت وایي، دا به الله تا ته نصیب کړي. قرآن سره ژوند دا هغه ښایسته ژوند دی چې الله ورته حیات طیبه په قرآن کې ویلي دی. او ما دې د درې ورځې مخکې د ښایسته ژوند باندې بحث کړی، پاک او ښایسته ژوند، حیات طیبه. حیات طیبه هله تا ته نصیب کېږي چې کله ته قرآن سره ژوند تېر کړي. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الله يسوع چې نیک عمل وکړي او مؤمن یې عقیدې د توحید زه به له ښایسته ژوند وکړو. نو نیک عمل چې قرآن سره ژوند تېرول نیک عمل نه دی، بیا بل کوم نیک عمل دی؟ قرآن سره ژوند تېرول. قرآن سره ژوند تېرول الله سره وخت تېرول دي، دا خبره یاده کړئ. قرآن سره ژوند تېرول الله سره وخت تېرول دي. او ځکه دا خبره ما بار بار کړې ده تاسو، څومره چې د الله سره محبت وي دومره به یې د هغه د کلام سره محبت وي. څومره چې ستا د الله سره محبت وي دومره به یې د هغه د قرآن سره محبت وي. کله چې ته یو سړی وینې، کله چې د قرآن سره ډېر وخت تېروي او د ژوند لویه برخه قرآن له ورکوي، پوه شي چې دا سړی په خپل رب باندې ډېر مین دی. یو هغه د مینې دعوې کوي چې عامې کېږي په خوله باندې، موږ ټول وایو موږ په الله مین یو، الله سره محبت کوو. خو بیا په دې دعوه باندې ډېرو خلکو سره دلیل نشته چې د خولې خبره ده ویې کړه. تپوس زه تاسو نه کوم، خپل ذات نه کوم، موږ ټول دا وایو چې موږ الله سره محبت کوو، الحمدلله، او لازم به کوي. هغه وخت پورې ته مسلمان او مؤمن نشي جوړولی. اوس د هغې نه به تپوس زما د خپل ځان نه ده، بیا تاسو د قرآن سره څومره وخت تېروي، د الله د خبرو سره څومره وخت تېروي، دا جواب به ځان له ورکړي، خو لازم به یې ورکړي. لږ به دې خبرو لږ کې نن سوچ وکړي، ته قرآن سره څومره وخت تېروي. وخت تېرول څه ته وایي؟ څومره یې اوري د ورځې، څومره یې لولي، څو پېرې یې ترجمه کړې ده او که کړې دې نه ده، تفسیر دې چې ته اورېدلی، چېرته کوشش دې کړی، څه دې پکې یاد کړي. اخرنی سوال زما د خپل ځان ټول نه دا دی، په قرآن څومره عمل کوي. که چېرته په دې پوښتنو کې او سوالونو کې ستا جواب هغه مناسب او صحیح او برابر و، نو بیا دا خبره ته د دعوه کې ښه مکمل رښتینی چې د الله سره محبت کوي. خو که چېرته جواب بل شو، نو بیا صحیح ده ته د الله سره محبت کوې، خو دې محبت کې دې کمی دی، پوره نه دی. زه د الله سره محبت کوم، یو سړی یو خبرې نه اورم، نو دې محبت ته زه څنګه کامل محبت وکړم؟ زه د الله سره محبت کوم خو خبرې نه لولم، زه د الله سره محبت کوم خو ګورې په خبرو پوهېږم نه، زه د الله سره محبت کوم خو ترجمې تفسیر ته مې ډېرې نه لګي، زه د الله سره محبت کوم خو قرآن د خورولو د دې د ښوولو کوشش نه کوم، په دې خرچه نه کوم. زه څنګه دې محبت ته پوره محبت وکړم؟ چې تاسو د پوره محبت ویلی شي هغه به ستاسو ذهن، زما ذهن خو د سره دې ته پوره محبت نه وایي. د بچو سره پوره محبت کوې نو څنګه نږدې ته وایي لپاره، د ښځې سره دې پوره محبت دی نو څومره ټیم وله ورکوې، څومره ته د هغې سره کښېنې، څومره ته د هغې سره ګپ شپ لګیا را تا سره کښېنې. 40 کاله 30 کاله بعضو 50 شپېته کاله یو بل سره یو ځای تېر کړي خو د یو بل نه نه مړېږي، دې ته محبت وایي. اوس راشه هغه محبت ته چې ته زما د الله سره دی، یا زما محبت د الله د خبرو سره، یا زما محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره، یا زما محبت د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو سره، زما محبت د علماو سره، زما محبت د قرآن سره. اب اوس دلته پته ولګي دغه سوالونه زه تا نه بیا محبت تشه دعوه نه ده که نه. ځکه د لیلا او د مجنون په قصه کې ویلی کېږي چې کله دا مجنونان ډېر شو، هر یو ورځ مجنون یم مجنون یم، د هغې د کور نه بهر ډېر شی راجمع شي او هر یو دعوه کوله زه مجنون یم، پراته درباریان دا خوراکونه به یې کوله او دا مزې چرچې وي. چا لیلا ته ووایي چې بهر ډېر شی مجنونان راجمع شي او هر یو دعوه دا کوي چې زه په لیلا باندې مین یم، هر یو دعوه دا کوي. نو هغې امتحان واخیستو، یو لوښی یې راولېږه، هغې سره چاړه راوړېږه
چې لیلا وایي چې دې کې ما ته خپل زړه کېده ټول وتښتېدو ټول هغه یو پاتې شو کوم چې ویشتي دی خبرې په دعوو باندې نه کېږي نه ټولو دعوو دا کول وایي موږ د لیلا سره محبت کوو چې کله زه راغی بیا کوم چې دروغجن ټول وتښتېدو الله سره محبت قرآن سره محبت اسلام سره محبت پیغمبر سره محبت صحابه کرامو سره محبت نیکانو خلکو سره محبت دا موږ ټول کوو الحمدلله خو بیا د چا د محبت مرتبه ډېره اوچته ده د چا به کمزوري ده د چا خبره صرف خولې پورې ده نور اپاسه نشته نو خبره مې دا کوله چې قرآن سره وخت تېرول دي د چا سره د الله سره الله اکبر او څه ښایسته د انسان په ژوند کې هغه وخت چې سړی تېر کړي د الله سره او په دې کې چې کوم خوند دی هغه رب مې دې قسم وي کوم رب چې پیدا کړی ماته یو پیر دې دا خوند اوس د دین سره وخت تېرول د الله سره وخت تېرول د هغه د کلام سره دې کې هغه خوند دی ورب الکعبه که هغه په پیسو کې که هغه په بچو کې که هغه په ښځو کې که هغه د ښځو لپاره په خاوندانو کې که هغه په مور پلار کې که هغه په دې تجارتونو کې ورب الکعبه او ما ته دا مقابله کول هسې ګستاخي او بېادبي ښکاري چې زه یم وخت تېرول په دې کې خوند د الله سره چې دی په دې کې خوند په نسبت د هغه خوند چې دنیا کې تېری ما ته دا مقابله مناسب نه ښکاري کوم ځای کې هغه خوند چې د الله سره پکې ته وخت تېرولو کې دې محسوس کوو کوم ځای کې هغه خوند چې د مخلوق سره ته وخت تېر کوو محسوس دی نو ځکه زه دا وایم فوا اسفا على من خرج من الدنیا هغه سړي باندې زړه سې عزت پکار دی چې دنیا ته راشي ولاړ شي د الله سره پکې وخت تېر کړو او هغه خونې ونڅکو اوس هم زه په دې بعضو خلکو باندې ډېر دا زړه مې په وسوځي سم مې بې زړه خفه شي او شکر د الله ادا کړم کله چې زه دا خلک وینم باز که نه چې قرآن تلاوت وي ماله نه راځي یا زه په قرآن نه پوهېږم ماله ترجمه نه راځي ماله تفسیر نه راځي زه د ورځې قرآن نه وایم زه ټوله ورځ نه اورم زه صرف روژه کې ختموم یا د سره نه ختموم په دې خلکو مې دا زړه سم وسوځي چې څومره غریبانان او مسکینان دي راغلي دنیا ته او مسکینات به دي چې په دنیا کې ونسک د ټولو نه هغه قیمتي خوند او دغه شان د دنیا نه لاړ شي ټوله ورځ موږ فریاد کوو چې موږ خوند ونسک په څه کې په دنیا کې نه د بچو خوند نه د ښځې نه د مال نه د مزدورۍ هغه اصل خوند نه راشه بیا به ته خوندونه وسکې خوند نه خوندونه چې په دې کې څومره خوند دی موږ لا ګورې شروع نه ده کړې د الله د کتاب سبا نه به شروع کوو زه درته په الله قسم وکړم چې دوه درې هفتونه ورځو نه دوه درې هفتونه داسې انتظار دی لکه پته نشي چې کومه ورځ په ژوند کې راروانه ده او بل ورځ ماته یو ملګري میسج وکړو هغه بهر بلکونو کې اوسېږي یوروپ کې میسج وکړو او په هغه میسج کې یې چړل صوتي میسج او ویل الله شکر ادا کومه ځکه چې تېر شوي کال چې دوره تفسیر ختم شوی او زما روزانه په زړه کې دا اوري راوړي چې الله به بیا ماله داسې موقع راکړي ما به ژوندی وساتي دا هغه وخت پورې یعنې یو کال د ده په زړه کې دا خبره اورېده چې بیا به زه ژوندی یم که مړ وي او تاسو دا خبر وی نشر کو چې په دې تاریخ باندې تفسیر شروع کېږي به خوشحالي وایي چې الله وایي دومره ژوند راکړو داسې مؤمنان بندګان د الله شته اوس زه تاسو نه سوال کوم اخر دې سړي دا دومره شوق ولې چې یو کال انتظار کوي خوند یې څه کړی دی بارک الله فیک خوند یې څه کړی دی خوند دی په دې مجالسو کې په دې خبرو کې په دې ناسته کې په دې اورېدو کې په دې عمل کې په دې کې خوند دی داسې خوند دی چې سړی د الله مبارکې وسه وکړي قرآن سره ژوند مطلب هدایت ته به رسېږي قرآن سره ژوند هدایت ته به رسېږي او موږ ټول هدایت غواړو ټول په منځ کې به مخ د الله نه هدایت سوال عامو دعاګانو کې د هدایت سوال دا چې کوشش کوو چې قرآن او حدیث زده کړو د څه دپاره هدایت راته میلاو شي اوس دې قرآن کې هدایت تاسو سره چې لاس راځي الله وی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله وی دا قرآن انسان ته هغه لار ښیي چې هغه بلکل نیغه لار دی هغې د سړک په اوږدوالي نشته قرآن سره ژوند مطلب هغه تجارت کول چې هغې کې د سړک تاوان نشته د دنیا چې څومره تجارتونه دي دې کې تاوان هم شته او ګټه پکې هم شته صرف یو تجارت دی چې هغې کې تاوان نشته او د قرآن سره ژوند الله سره ژوند په دې کې تاوان نشته دا کېدی نشي کېدی نشي چې یو سړی که زه دا تجارت وکړم سوال زه به بېلم که زه به ګټم نه موږ وایو دا سوال ستا غیر مناسب دی دې تجارت کې به دا سوال نه کوي چې زه به څه بېلم
او زي بسوره تاوان ده سر قتل الدنيا ولا ودي الدليل اللي بسوره فاطر ان الذين يتلون كتاب الله كم خلق الولي كتاب دانا واقاموا الصلاه وكيف بنديد ما يزال وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه الله يسجل ولا ما وركليتي داغينا خرچكي پپټو پخکارا سوي الله يرجون تجارة لن تبور دا کارونه چې څوک کوي الله وایي دې په دې تجارت کې لګیا دی چې باید یې تاوان نشته زموږ دلته دا ناسته دې کې ورب الکعبه یې تاوان نشته شته وایي اوس یو سړی ماته وایي چې ما دوکان بند کړی دی یو سړی ما ملګري پرېښودي څه دغه تاوان دا خو دې ته تاوان نه ویل کېږي چا دې ته تاوان نه ویل کېږي ته چې دې مجلس کې کښېني کې سره تاوان نشته ته چې قرآن ولې دې کې تاوان نشته ته چې قرآن خلکو ته ښایي په دې کې تاوان دا سراسر ګټه ده مقصد د خبرې دا دی قرآن سره ژوند یعنی هغه تجارت کول چې په هغې کې د سره تاوان نشته قرآن سره ژوند ټوله رڼا رڼا ده هلک ساعت مخکې تاسو ته او ځکه یو شاعر څه ښایسته شعرونه ویلي دي وي نور على مر الزمان تعلق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى وإذا لا كتاب دي دا آغا قدر دي دا آغا چين دا چې دا بلکل صفا دا گنا دا کوګوالي دا هر سنه صفا چینه او قدر دی انعم به من مورد لمن استقى که څوک وبس که غواړي کنه نو د دې نه غوره چینه بله نشته بل قدر نشته قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق وی دا هغه کتاب دی هغه قدر دی هغه چینه دی چې الله رب العزت پخپله د دې حفاظت کړی دی چې چېرته ضایع نه شي چېرته کمې زیاتۍ پکې را نه شي نو بیا وی طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا خوشحالي د هغه چا لپاره جنتونه دي د هغه چا لپاره زیری دی د هغه چا لپاره چې په سینه کې د الله د کتاب پروت وي او د هغې د لاسه د ستورو په شان پرتېږي ډېره د خوشحالۍ خبره د هغه چا لپاره چې په سینه کې د الله کتاب پروت وي الله اکبر د الله کتاب د کمزوري انسان په سینه کې راتله لوی احسان دی د الله لوی احسان دی کله ناکله سړی ځان سره چې سوچ وکړي د دنیا د تاوانونه لازم مخې ته راځي یاره پلانې کار کول غواړي او دا کول غواړي دغه دې سره دا زړه فطرت د انسان د زړه تنګ شي خو چې بیا دې طرف ته سوچ لاړ شي چې وګوره په سینه کې الله رب العزت قرآن راچولی دی او څه نه څه یو سړی پرې پوه کړی دی او بیا یو چا ته توفیق د عمل میلاو شوی دی توفیق د زده کړې او نورو د زده کولو میلاو شوی دی نو هغه څه د سړي نه هېر شي او دغه یو خبره مخې ته راځي چې رب العالمین چې موږ سره کړي دی د باچایي علم نه دي ورکړي الا دا که د باچا په سینه کې قرآن پروت وي الا دا که هغه الله توفیق ورکړی د قرآن د خضوع او د اورېدو او د زده کولو نو ځکه شاعر وایي فطوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا د هغې دپاره خوشحالي ده د هغې دپاره ځای قرآن سره ژوند یعنې د قیامت په ورځ ځان نه سپاره شي پیدا کول قرآن سره ژوند او قیامت پر ورځ موږ ټول غواړو چې زموږ څوک سپاره شو د الله په دربار کې بیا څنګه خیال دی چې قرآن سپاره شو حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دی اقرأوا القرآن رسول صلی الله علیه وسلم ویل قرآن لولئ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قیامت پر ورځ د قرآن راځي او د خپل ملګري لپاره به سفارش کوي ملګری څوک دی چا چې ورسره ژوند تېر کړی زما دا جواب پکار ملګری هغه څوک دی چې چا ورسره ژوند تېر کړی قرآن سره ژوند یعنی عزت د دنیا او د آخرت ګټه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله رب العزت د دې قرآن د لاسه ډېر قومونه عزتمن کړي دي او ډېر هم د دې قرآن د لاسه ذلیله کړي دي چې هغوی قرآن پرېښودی دی رب یې ذلت راوستی دی ګوره قرآن کې الله د قرآن یو دا صفت ذکر کړی دی کریم اوس ما هغه ایتونه منځه کې مو لوستو ستاسو توجه وه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم الله دا قرآن ډېر عزتمن کتاب دی او ډېرې عزتمنې خبرې کله چې موږ د دې عزتمنو خبرو سره ژوند تېرو الله به عزت د دنیا او د آخرت درکوي
دنیا او د آخرت عزت. اصل ګوره معاشره کې د هغه فرد چې هغه باعمله دی په قرآن باندې الله رسول عزت ورکړی. زه د هغه چا خبره نه کوم چې قرآن سره څه تعلق دی او عمل پرې نه کوي. خبره د هغه چا کوم چې عمل پرې کوي. رب څومره عزت دوی له په دنیا کې ورکړی د آخرت نه مخکې. د هغوی هغه مخونو ته وګوره سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د سجدې د قرآن د ویلو د قرآن باندې د عمل هغه اثرات یې په مخکې ښکاري. انسان له حیا ورځي چې کله ورسره خبرې کوي، انسان له حیا ورځي چې کله ورسره کیني باسي. ټول عزت د قرآن ته ناسه دی. قرآن که دې راټینګ کړو عزتمن به شي، که دې پرېښودو عزت به پرېږدي. د دنیا او د آخرت عزت به پرېږدي. عزت ټول به دې قرآن کې پروت دی. قرآن سره ژوند یعنې زړه ته سکون رسول. موږ ټول غواړو که نه؟ تاسو کې کوم یو کس دی چې زړه دپاره سکون نه غواړي؟ یو سړی به ماته دا ووایي چې زموږ دا ټوله منډه د دې دپاره چې دې زړه ته سکون میلاو شي. قرآن سره ژوند تېر کړه، سکون به میلاو شي. په دې دوه دلیلونه دي. یو صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی تلک السکینة تنزلت للقرآن. دغه سکینت ته رسول سلام وایي چې دا د قرآن د لوستلو سره راکوزېږي. کله چې ته قرآن لولې او کله چې ته قرآن اوري، کله چې ته قرآن تفسیر ګوري، کله چې ترجمه اوري، بیانې سکینت په زړه. ښکلی مثال به درکړم زموږ دې مجلس ته وګوره. سکون پکې شته که نشته؟ څومره ښه دی. ظاهري سکون، باطني سکون. څومره ښایسته، څومره په ارام، نه غوغا، نه شور، نه ټینشن، نه بې ادبي، نه ګستاخي، نه د ګناه خبرې، نه پالتو قهقهې، نه نور څه. هسې دې سکون ته وګوره. دا سکون د هر انسان ته نصیب کېږي چې کله قرآن سره ژوند تېري. قرآن سره چې ژوند تېري رب به دله سکون د بدن او د زړه درکړي. زړه به دې په ارام وي. چې زړه دې په ارام وي بدن به دې په ارام وي. اگر که تا ته دنیوي مسایل دي د سکون ګورې دا مطلب نه دی چې دنیوي امتحانونه به نه راځي. امتحانونه خو په انبیاو باندې هم راغلي دي، په صحابه کرامو هم راغلي دي، په دیندارو خلکو باندې راغلي دي. او دي په فی الحال دې مطلب دا دی چې زموږ دا لکه الله قرآن کې یو ګیله کړې ده وي دا بعض خلک د زما دا بندګي په یو لالچ باندې کوي. ځینې بعضو خلکو ته وګورم ډېر خفه شم دوی د الله دا بندګي داسې په لالچ باندې کوي. اوس که لالچ د آخرت یو د الله د رضا کولو نو دا خو واضح ده، دا زموږ د ټولو لالچ دی. زه هغه لالچ نه یم، لالچ د دنیا. یعنې زه دا لمونځ کوم چې الله زما قرضې ختمې کړي، زه لمونځ کوم چې الله زما دا بدن روغ کړي، زه لمونځ کوم چې زما دا مسله حل شي. صحیح ده، د دې عبادتو سره الله دنیوي مسایل هم حل کړي، خو دا به ستا اولنی مقصد نه وي. زه لمونځ کوم د الله د راضي کولو لپاره، اخوا د الله خوښه ده که زما د دنیوي امتحان لرې کړي او که نه موږ څه ایمان خو داسې نه دی راوړی چې د الله بندګي به هله کوو چې کله زموږ حالات برابر وي. موږ خو په هر حال کې د الله بندګي کوو، که هر څنګه وي موږ به د الله بندګي کوو. نو سکون د څه؟ سکون د زړه. موږ ټول غواړو چې موږ ته سکون نصیب شي. سکون که غواړې اصل سکون هغه د زړه دی. قرآن سره ژوند یعنې خپل روح ژوندی ساتل. قرآن سره ژوند خپل روح ژوندی ساتل. سړی وایي چې قرآن سره روح ژوندی، قرآن سره روح ژوندی. او روح اصل دی. که بدن نه دې روح لرې کړو هر څه به ختم شي. موږ د بدن د ژوند دپاره لیکې او یېر دی رانه ژوند د روح، ژوند د ساه، ژوند اصل ژوند هغه زموږ نه هېر دي. الله رب العزت قرآن کې څه وایي اوس دې ته غوږ کېږدئ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله يمر على جلد خيستهم دي سي خبري چې کوم خلک د الله نه یېرېږي هغوی کله ولولېږل غوږونه یې پیزیک شي، چې کله د عذاب د الله د یېرې دا خبرې راشي غوږونه یې پیزیک شي، او بیا یې زړونه او سرمنې نرمې شي چې کله دوی پکې بیا د جنت او د امید دا خبرې واوري. زړه نرم شي، زړه په ارام شي، روح خوشحاله شي،
روح بارام شي. قرآن سره وخت یعنی خپل روح ژوندی ساتي. دا ونې ارزي کېږي که نه او الم په ارام کېږي دا بدن او زړه چې کله روح ستا برابر روح ژوندی. یعنې زه اوس د دې قرآن وضاحت کوم، راول هغه خلک چې زړونه یې مړه دي هغوی باندې به هېڅ اثر ونه کړي. قرآن دی روح. یو ښکلی دلیل بېله درکړم، ژوند د روح دی. یو ښکلی دلیل بېله بل درکړم، دا وایه الله قرآن کوي په سورة الشورى کې وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله وی ما ته درلېږلي د وحي خپل طرف نه وحي ته څه ویل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح الله أكبر. مفسرین دلته مشهور سوال دا دی چې وحي ته الله ولې روح وي، قرآن ته ولې روح وي؟ وایي ځکه چې اصل ژوند په دې سره نصیب کېږي. که ته غواړې چې ژوند د روح درته الله نصیب کړي که نه نو څه به کوې؟ قرآن سره به ژوند تېرې. قرآن سره ژوند الله اکبر یعنې نیکیانې بې حسابه ګټل. قرآن سره ژوند بې حسابه ګټل. زه فلحال صرف یو مثال درکړم. سنن د امام ترمذي کې دا روایت دی ښه صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قرآن په یو حرف باندې نیکي ده، یو نیکي لس چنده ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. څو نیکیانې شوې؟ دېرش. الله اکبر. اوس هسې اندازه هسې ولګوه ما ورته ناست یم او د روژې میاشت الله دې راورسوي او الله دې زموږ ورسوي. د روژې میاشت وه ماسپښین د موږ هغه روژه ماتي ته نږدې پورې ناست یو په یو لفظ باندې په یو حرف باندې لس نیکیانې صرف تلاوت ترجمه ورسره که اوس تفسیر که دا وچه خوله د روژې په خوله ناستې ده په جومات کې ناستې د الله د رضا دپاره ناستې او ته ستړی کېږي هسې د دې نیکیانو اوس اندازه ولري. موږ صرف هغه یو خبره ذکر کړه چې چا ولوستو یو ټکی یو حرف لس نیکیانې یو څه تره خبرې زیاته وکړه. بیا هغه سړی چې بیمار دی، بیا هغه سړی چې مصروفه دی او ځان یې پاره کړی دی، بیا هغه سړی چې د هغه څه کار دی او بیا او بیا او بیا او بیا ورځه د نیکیانو غرونه ګټل. دا مطلب دی د قرآن سره ژوند تېرول. قرآن سره ژوند تېرول یعنې عزت ګټل. هسې یو حدیث راته ووایم ډېر ناشنا دی، امام ابو داود راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من اجلال الله د الله د قدر کولو نه دام دي. موږ ټول د الله قدر کوو نو د الله په قدر کولو کې دام دي. تر الله قدر کوې نو دا به پکې کې اکراما للشیبة المسلم وحامل القرآن غیر الغالي فيه والجافي عنه. د سپین ږیري مسلمان به عزت کوي. د سپین ږیري مسلمان چې ته عزت وکړې نو عزت الله دې وکړو او یا هغه سړی چې قرآن یې په سینه کې دی د هغه به عزت کوي. خو هغه چې قرآن صحیح بیانوي حق پرست دی افراط و تفریط نه کوي هغه کس رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی د عزت ترې خیال دی. د قرآن والا عزت کول د الله عزت کول دی. الله اکبر. د قرآن والا قدر کول قدر د الله کول دی. ولې؟ ځکه چې سینه کې د الله خبرې پرتې دي، ځکه چې د الله په خبرو باندې عمل دی. قرآن سره ژوند ما تاسو ته وکړه بې حسابه اجرونه ګټل. دې کې یو حدیث یو خو ما ذکر کړو بل باندې چې موږ جذبه کړو دې اجرونو ته. صحیح مسلم کې حدیث دی. عقبه بن عامر وایي رضی الله عنه وایي موږ یو پیر ناست و صفه کې صوفه مسجد نبوي کې آخري سر کې یو ځای او په هغې کې به دا کوم صحابه کرام چې بهر نه راغلي او غریبانانو خپل کورونه مورونه یې نو هغه د رسول صلی شاګردانو به درځي نو رسول صلی الله راغی موږ ناست صفه کې وایي چې ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق. تاسو کوم سړی دا خوښوي چې هغه روزانه بطحان ته ځي. عقیق ته بطحان او عقیق دواړه ده مدینې سره نږدې درځي کې علاقې اوس تقریبا مدینې سره شمارل کېږي او مدینې نه لګي اخوا فیأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. خدا غزين الدقو خان راولي ساربا چا خم مزیدار
دنګو دنګو قبو والا چې څومره د اوښ دا قوبه نه ده دنګه یې کنه دومره د اوښ دا قیمتي موږ قیمتي اوښ نه پېژنو ځکه زموږ د اوښانو سره تعلق ډېر نشته نو دا یو نښه یاده کړي د قیمتي اوښ چې د قوه هغه دنګ بله ورسره یاده کړئ چې پرېږده چې دا فایدې ښه وګټئ بله یو دا نښه یاده کړي د قیمتي اوښ د قوبه لږه شاته د قوبه په دې منځ کې نه مخې ته لږه شاته درېیمه نښه یې بله یاده کړه د ده دا مرۍ دا غړۍ چې دا دنګ چې څومره لنډ دا قیمتي نه دی څلورمه نښه یې بله یاده کړه سړی به چې دا موضوع د اوښانو شو څلورمه نښه یې بله یاده کړه په دې به اکتفا وکړو بیا به چې ته که څه ته موضوع خاص راغله زه به ته نور هم بیان کړم څلورمه نښه دا ده چې دا شونډې یا شونډ دی زوړني کته کله چې د اوښ ولیدو د هغه دا شونډې د لاندې شونډه چې کومه ده د لاندې شونډ چې دی دا د بره سره لګېدلی یو بند کړی دا قیمتي اوښ راځي کله زوړندې کته نو داسې دا قیمتي اوښ تاسو که څوک غواړي چې روزانه بتخان او عقیق ته ځي او دوه اوښان راولي داسې او نه به ګناهګارېږي او نه به بې رشتې پرې کېږي صحابه کرام وویل رسول الله موږ ټول دا وکړو صرف یو علاقې ته زه اوښ راوله علاقې ته زه او دوه او قیمتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل نبي تاسو چې یو جومات ته ورشي د الله کتاب ته کښېنئ او زده کوئ یې لولئ نو دوه آیتونه دوه اوښانونه ورتي درې د دریو نه څلور د څلور نه او داسې پسې بیا ځئ نو اوس ورسره بیا هغه خبرې ولګوه صرف لوستې نه دي ترجمه تفسیر عمل مهنت کوشش بیا د روژې میاشت جومات کې راجمع کړي دا ټولې خبرې چې ورسره ولګوې نو څومره به اجر ډېرېږي قرآن سره ژوند الله اکبر دومره قدر بدل الله درکړي که نه دومره به قدرمن شي تپوس یې مه کوئ یو حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دی فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كده فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لأحد شهيدان أو يا كسان ناس أقود هذه سنة نقبرون كبير أيوه قبر كبير يو كس نجات خفاف كدوا قبرون سن كان يقول لك مارك نبيو قبر كدوا دري قبر خفاف كلمة كبرم يوتاو شو جي كبر سن يوتاو أصل كي شهيدان ولا خبري جامي هذا تني بيشتكي شهيدان أك جامو ده باس بيو كبر ده دوك سار بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوسك دام توصي القرآن سنجون أيهم أكثر أخذا للقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم وديد بونو كي القرآن ده جاسر ديرتي فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد بتشكل يوتر صحابة الكرام يشارون كنا قبل بلحد كما كانوا توصل لابد تشتكي كي إشارة ستة أصل كي الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار إنسان تإشارة وكي القيامة بورز من ديدا قشان باقي وجنت كي بم ديدا قشان باقي الله بنيز من ديدا قشان باقي لكن كانت القرآن سنجون تير كده قشان باقي أو حديث رسول الله عليه كنا قاري القرآن تبوي ليش اقرأ ورتل الأولى القرآن بقي استا أواز سنة سنجري بالدنيا كي الوصول استا آخرني مرتبة القرآن دا آخرني آيات سنة دي تبين بني سورة القرآن يادي دورة بدي جنات بمرتبوكي وشتيكي دورة برواني شتبين كل نيجا نسمكي قرآن سنة جن إن دا قم راحينا بجي ده الله أكبر إمام ابن حباني وحديث رولده أو دا بالتوجه سنة دا حديث أبو شريح خويلد الخزاعي رضي الله عنه رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روتر الناس ويزير دركومة زير دركومة أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ترسل قوي وركوي كنتي أن لا دي عبادتها أقدار دي وسناك رسوله رسول الله قوي وركوي فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا يا قرآن الله كم تأصل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مثال د پړی دی او د دې پړی یو سر د الله پلاس کې دی یو سر استاسو پلاس کې دی چې څو پوری د پړی تانی ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمراه کیږي او څنګه ګمراه شي چې پلاس کې سر دې شي پړی دی چې بل سر د الله پلاس کې دی الله اکبر یو حدیث کې دې څه راځي چې دا پړی د اسمان نه الله راکوز کړی اوس که تا دا پړی نیولې کړه دا پړی ته نیولې او دا لکه یو سړی بل چت پړی را جوړم کی
تاني ولې ته پورې کته کدا پرې دې پرې ها راولې ملا به دې ماته شي کېدای شي مړ شي کېدای شي ګوډ شي شل شي دقه شان چې کله دا پړی پرې بیا به ګمراه شي بیا به دنیا او آخرت خراب شي نو دغه یو څو خبرې د قرآن سره د ژوند په باره کې قرآن سره موږ یو څو ورځې تېرو الله په توفیق سره که الله وغوښته او الله ژوند راکړو او کوشش به دا کوو چې دې پر طریقه د تفسیر لږه بدله کړي او په اوله کې لږه خبره مختصري چې د آخري سره موږ لږ ښه واضحه کړو اگر که د قرآن په اول سره چې سړی پوه شي نو په آخر سره زر پوهېږي خو بیا موږ به دې په لدې کوشش کوو چې یو شان دي ځکه چې هغه موږ په اوله کې لږ تفسیر وکړو بیا وروسته ټایم نه نو بیا مجبوري چې سړی خبره مختصر کړي او ښه په اسانه پښتو کې او دا تاسو له یو ځای درکړم الحمدلله زمونږ یو تفسیر ته اراده وه او په هغې باندې الله په توفیق سره کار روان دی او اولنی سپارت یې الحمدلله ولیکلی شوه او ډېر په اسان طریقې سره نه ډېر اوږد نه ډېر لنډ د دې لپاره چې پښتانه خویندې ورونه هغه د الله په دې کتاب باندې پوه شي الله یې د هغې طاقت راکړي الله یې توفیق راکړي او یو سپارت لیکلی شوی دی الحمدلله ای کار روان دی اولنی یو څو سپارې لږې ګران دي بیا مخې ته اسان نو کوشش دا دی انشاء ربي که الله وغوښته چې لوی اختر ته دا که چېرته الله پوره کړو دا به الله یو لوی حساب به موږ باندې وکړي خو هغه وخت غواړي محنت غواړي ټیم غواړي بل د الله مبارک چې سړی لیکل کېږي نو به زړه یې خوله راشي او د الله مبارک چې خبرې کوي او د هغه د کتاب مبارک به سړی خوله راشي دا غوږونه تک سره شي یاره داسې نه ده چې ته خبره مې وکړې نو وځي الله مې راونیسي نو دا ډېره ګټه لویه ذمهواري ده الله یې د بیان توفیق هم راکړي او الله یې د لیکلو توفیق هم راکړي او انشاءالله سبا نه به شروع کوو د سورة الفاتحه نه او وختونه هم دغه دي کوم چې هر کال بوزه کې ماسخوتن روجي کې ماسپښین او مازدیګر باذن الله الله دې موږ له طاقت راکړي د قرآن سره د ژوند تېرولو الله دې قرآن زموږ دپاره سپارش کوونکی وګرځوي او الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي او الله دې راله دومره ژوند راکړي چې دا